فاتح الهند د هندوستان فاتح هغه د خپلې خاورې سره ډیره مینه درلودله، نو ځکه یې د ډیلي تخت قبول نه کړ. هیڅ وخت نه دی و مونږ ته پیغور د لوی احمد شاه کور د لوی احمد شاه کور د وخت ډېر غدارانو هم منلی کندهار. شپږمه برخه. موږ په تېره برخه کې وویل چې میر منو د احمد شاه سره لاسلیک او تړون وکړ، مګر د هغه افکار خراب وه او غوښتل چې احمد شاه ته تاوان ورسوي، مګر دغه تړون احمد شاه ته ډېر ګټور تمام سو. د دې اعتبار په هندوستان او خپل وطن کې د ده په نامه باندې کړله. دا وخت احمد شاه د کور خواته خپل تګ د سویل لویدیځ پر خوا باندې د ملتان او د نجاتو د لارې پیل کړ. ډیری غازي خان ته د رسېدو سره سم د ملتان سدوزي زاهد خان د درناوي کولو په خاطر باندې د ده مخې ته راغی او د ملتان د حکومت څخه د خپل لرې کېدو او شړل کېدو عرض یې ورته وړاندې کړ. سدوزي زاهد خان د عابد خان زوی و او د سدوزي شاه حسین لمسی و چې نوموړي د شیر خان په زمانه کې هند ته کډه کړې وه. کله چې شاهنواز خان د خپل پلار زکریا خان د مړینې څخه وروسته د ملتان څخه لاهور ته ولاړی، نو خواجه اسحاق خان یې د دغه ولایت د والي د مرستیال په توګه وګماري. زاید خان ډیلي ته ولاړی چې د خپل ادعا جدي غوښتنه وکړي او د محمد خان په وسیله باندې وزیر قمرالدین ته د خپل عرض د رسولو په برخه کې بریالی سو. دی د یو شاهي فرمان په اخیستلو سره بیرته ملتان ته راوګرځېدی. اسحاق خان د ده سره د جګړې په نیت راووتی، خو ماته یې وخوړله. زاهد خان د ملتان د والي په حیث د ګټ راووتی. په هند باندې د دراني د لومړي برید په وخت باندې د ده هماغه موقف د احمدشاه لخوا تایید سو. خو کله چې میر منو د ملتان او لاهور والي سو، ده دا غوره ونه بلله چې په ملتان کې د احمدشاه د قبیلې یو سدوزی ابدالي په ځای پاته سي. په دې سبب د هغه په عوض باندې دیوان کرامل وګمارل سو. زاهد خان د میر منو د واک د منلو څخه ډډه وکړه او د هغه سره د مخالفت لپاره راووتی، خو د مچتال د کلي سره نږدې په یوه جګړه کې ماته وخوړله او د سیدپور لور ته وخوځېدی. کرامل د لاهور خواته د تګ په وخت کې د دغه ولایت اداره خپل مرستیال عبدالعزیز خان سدوزي ته وسپارله. د همدغه مرستیال په وخت کې احمدشاه د چناب څخه د راستنېدو په ترڅ کې ډیری غازي خان ته راغی. احمدشاه د زاهد خان د شکایتونو د اورېدو وخت نه درلودی او یا دا چې د نسوی کولی هغه ته خپله موضوع وړاندې کړي. احمدشاه د سدوزیو د امیرانو څخه وغوښتل چې د زاهد خان د شکایت سببونو ته په غور سره غوږ ونیسي او بیا ده ته د هغو لنډه بڼه وښیي. امیرانو څو اړخیزې سلا مشورې ورکړې او دې نتیجې ته ورسېدل چې د زاهد خان دښمن عبدالعزیز خان دی. خو څرنګه چې دغه وروستی کس هم سدوزی و، نو دوی د هغه په خلاف د کوم څه څرګندولو په برخه کې شکمن سوله. کله چې زاهد خان په دې پوه سو چې امیران شکمن دي، نو یې وویل چې د ده اصلي دښمن یو هندو کرامل دی. خو دا چې احمدشاه د ملتان د اصلي والي معین الملک سره یو تړون لاسلیک کړی و، نو د زاهد خان لپاره یې کوم کار ونه سوی کولی او هغه سیدپور ته ولاړی چې د شاهنواز خان د رسېدو انتظار وباسي. ده په دغو وختونو کې د شاهنواز خان سره نږدې او د ملګرتیا اړیکې درلودلې. احتمالا همدا وخت و چې د ډیری اسماعیل خان او ډیری غازي خان سویلي افغاني قبیلو هم احمدشاه د خپل باچا په توګه ومني. د پخواني قبیلوي مشران په مربوطاتو کې تایید کړله او په دې ډول د دغه ځای چارې یې سمبال کړلې او بیرته کندهار ته ستون سو. په بلوچستان کې د کلات مشر نصیر خان هم د احمدشاه سره خپل ځان متحد کړ او دا وخت د هغه د یو غوره پلوي په توګه وګرځېدی. کندهار ته د احمدشاه په ستنېدو سره دلته یو ناوړه دسیسه کشف سوله چې د احمدشاه د وژلو لپاره یې نیولې وه. دا دسیسه د عملي کېدو څخه څو شېبې وړاندې کشف سوله. د دغسې دسیسې مشر علیزی نور محمد خان و چې د نادر تر امر لاندې یې د افغاني پوځونو قومنده په لاس کې درلودله. د احمدشاه په رامنځته کېدو سره له هغه څخه واک واخیستل سو، نو له هماغه وخت راهیسې د په پټه باندې د احمدشاه په مقابل کې د پلانونو په جوړولو لاس پورې کړی و. احمدشاه په وړ توګه د ده درناوی وکړ او د میر افغان لقب یې ورته وبخښي. نور محمد خان چې یو وخت حکومت چلاوه او د قدرت په خوند پوه سوی و، نو د خپل غرور د امله په کړاو کې ولوېدی. د یو شمېر ملګري راټول کړله او په خپل راز کې شریک کړله.
دوی دسیسه جوړه کړله چې احمدشاه د مقصود شاه په نامه باندې یو جګ ځای ته چې د ښار په شمالي برخه کې یو کلی ووژني. خو سره له دې هم احمدشاه په دسیسه کې د یو شریک په وسیله باندې د هغه د ژوند تباه کولو د دسیسې څخه خبر سو. د دغسې یو جرم لپاره په هغو وختونو کې یوازې یوه جزا موجوده وه. نور محمد خان او د ده ملګري او د هغو سره د جدي متعهدو قبیلو لس تنه په هماغه جګ ځای کې اعدام سوله. په دغه وخت کې د افغاني مشرانو په منځ کې یوه کوچنۍ ویره موجوده وه، ځکه دا د احمدشاه په امر باندې لومړني اعدامونه وه او دوی په دې باندې وډار سوله چې نه باید د دوی په راتلونکي کې د هغوی په مقابل کې دغسې سخت چلند غوره کړي. دوی د مرګ د جزا په برخه کې د ده د فتوا او حق پوښتنه وکړه او د اعدامونو د سرته رسېدو وروسته دوی دا مسله رامنځته کړه چې د کسات حق احمدشاه او د ده کورنۍ ته باید ورکړل سي او که نه. دوی د ده د قدرت د محدودیتونو غوښتنه وکړله او یا دا چې دغه قدرت د دوی د تصویب تابع وي. خو احمدشاه د مشرانو په برخه کې دا شان احساس په یو قوت او مهارت سره وځپی او د ده قضاوت او عدالت ډېر ژر په دغو سیمو کې ارامي منځته راوستله. لکه موږ ته چې ښکاره ده چې هرات لا تر دغه وخته پورې د پارسیانو په لاس کې و. د دې لپاره چې د افغانانو د اوسېدو سیمې په یو متجانس سیاسي واحد افغانستان کې سره یو سي، د دغه ځای نیول بیخي ضرور ګڼل کېدله. هرات د نادرشاه لمسی میرزا شارخ لخوا د یو عربي مشر په واسطه باندې تر قبضې لاندې راغلی و. د هرات او ورپسې مشهد او نیشاپور په لور باندې د احمدشاه د تګ د بیان څخه وړاندې دا ضروري معلومیږي چې په پارس کې د دوو مخکنیو کلونو پیښو ته کتنه وکړو. هماغسې چې پوهیږو نادرشاه د خپل وراره علي قلي خان په لمسون باندې ووژل سو. نوموړی د عادل شاه په لقب سره پر تخت باندې کښېنستی. د دې لپاره چې د خلکو رضایت حاصل کړي نو د نادر وحشت او ظلمونه یې په یوه اعلامیه کې محکوم کړله او د جابر د وژنې مسؤلیت یې پر غاړه باندې واخیستی. اعلامیه وایي د وینو تویولو او بربریت څخه خوند اخیستی او د خپلو رعایاتو د سرونو څخه یې منارونه جوړ کړله. خو کله چې معلومه سوه دی هم د نادر څخه ډېر ښه نه و، ده هم د نادر ټوله کورنۍ له تېغه تېره کړله. شارخ د بده مرغه د رضا قلي خان زوی و چې په خپله د نادر لخوا ړوند سو. عادل د خپل رور ابراهیم په واسطه باندې د تخته کښته او ړوند سو او په مقابل کې ده هم ماته وخوړله او د خپلو پوځونو لخوا ووژل سو. ورپسې شارخ پاچاهۍ ته ورسېدی، خو دی هم شخصا د میرزا سید محمد له مخالفت سره چې د امام رضا د زیارت ناظر و مخامخ سو او ماته یې وخوړله او د هغه پر ځای باندې د سلیمان شاه په لقب باندې یو کس پر تخت باندې کښېنستی. داسې معلومېده چې دی به هم په کراره پاچاهي ونه کړي. د شارخ د ماتې په وخت کې د جنرال یوسف علي د احمدشاه سره په هرات کې د جګړې د ماموریت ته سرته رسولو له امله حاضر نه و. دی د سلیمان څخه د غچ اخیستلو لپاره په بیړه ستون سو او نوموړی د دوو زامنو سره ووژي. شارخ بیا پر تخت باندې کښېنول سو او یوسف علي د ده د نایب په توګه رامنځته سو. خو دغه له غمه ډکه پیښه لا هم پای ته نه ورسېدلې چې د شارخ د بیا رامنځته کېدلو وروسته یوسف علي ډېر ژر د سیستان د عربو د قمندان میر علم خان او د کردانو د قمندان جعفر په وسیله باندې د قدرت څخه واچول سو. دغه دوه تنه مشران چې د یوسف علي پر ضد سره متحد سوي وه ژر راوپرځېدله او بریالی جعفر خان د ډېرو ړندو سوو کسانو په اوږده لیست کې داخل سو. په مقابل کې میر علم خان د احمدشاه دراني د خوا د مشهد په جګړه کې ماته وخوړله او د هغه څخه وروسته لکه چې وبوینو افغاني باچا تصمیم ونیوی چې د شارخ تر مراقبت لاندې د خراسان یو جلا ولایت جوړ کړي چې افغاني سیاسي سلطه ومني. اوس په هرات باندې د درانیانو برید ته راګرځو په داسې حال کې چې د پارس د تخت نیولو لپاره د سلیمان شاه او شارخ ترمنځ لا مجادله روانه وه. د هرات امیر خان او محمود خان لخوا داسې عرائض راورسېدل چې احمدشاه ته په کندهار کې د پارس د ګډوډو او ناارامو حالاتو په باب خبر ورکړ. دغه یو په زړه پورې خبر و او د ترتیباتو د بشپړ کېدو وروسته احمدشاه په پسرلي کې د 25,000 پیاده او سپرو سره د کندهار څخه ووتی او د هرات په لور وخوځېدی. کله چې دغه ځای ته ورسېدی امیر خان او محمود خان ته یې ولیکل چې د ده حضور ته راسي. خانانو د ده رابللو ته زړه ښه کړ، خو د هرات مخورو ښاریانو چې د مشرانو د دغه تمایل سره مخالف وه موافقه ونه کړله او دوی توقیف کړله. دغه کار امیر خان او د ده ملګري وبېرول او دواړو د خپل عمل څخه پښیماني څرګنده کړله.
امیر خان د کلا دفاعي استحکامات پیاوړي کړل او د ښار په برجونو کې یې توپونه کېښودل او د احمدشاه د لیک ځواب یې د توپخانې په ډزو باندې ووایه. احمدشاه تصمیم ونیوی چې وړاندې وخوځېږي او ښار په یرغل سره ونیسي، خو د ښار د استحکاماتو څخه سختې ډزې کېدلې او تلفات ډېر زیات ول. نو په دې اساس دی مجبور سو چې پر شا باندې ولاړ سي. په دغه وخت کې د خپلو پوځي سلاکارانو سره مشوره وکړه او هغوی ټول د ده سره په دې نظر موافق وه چې د ښار کلابندي په سختۍ سره اوږده کړي. د ښار بندول کلک سول او کلابندي څو میاشتې ادامه پیدا کړله. امیر خان په مشهد کې خپل واکمن شارخ میرزا ته زیات لیکونه واستوله، خو هغه په خپله د ستونزو څخه بېغمه نه و او په سختۍ سره یې کولی سوای چې د مشهد څخه د باندې ووځي. د بلې خوا احمدشاه کلابندۍ ته په سختۍ سره دوام ورکړی و او بالاخره په دې بریالی سو چې د یوه یرغل په ترڅ کې د ښار کلابندي تنګه کړي. کله چې احمدشاه په دې پوه سو چې کلابندي اوږده او ستومانه کوونکې سوله، نو یو ورځ یې د خپلو افغانانو څخه وغوښتل چې د ښار د نیولو لپاره خپلې هر اړخیزې هلې ځلې وکړي. دوی پریکړه وکړه چې په خوله باندې د الله اکبر په یوه چیغه سره یرغل وکړي او تر هغو چې کلا نیول سوې نه وي خپل ګامونه پر شا وانخلي. احمدشاه او د ده مشرانو د فاتحې سورت یعنې الحمدلله تکرار کړله او د سهارنۍ پرېکنده جګړې لپاره یې ځانونه چمتو کړله. کله چې کلابند سوي افغانان د هوډ څخه خبر شوله، دوی د راتلونکي جګړې لپاره لازم ترتیبات ونیوله. بل سهار وختي افغانان په کلا باندې ورتوی سوله. دوی د کلا د خوا څخه د ګولیو په باران او د خپلو لیکو پر زیاتو تلفاتو یې پروا ونه کړله او وړاندې پر مخ ولاړه. په زرګونو تنه مړه یا ټپیان سوله، خو هیڅ شي دوی خواشیني نه کړله. بالاخره افغانانو د ورځې په پای کې د وینو په ډنډونو او د خپلو مړو او وژل سوو عسکرو د ډیریو پر سر باندې کلا ته ځانونه ورسوله. کلابند سوو هم په دوی باندې د توپونو اور بل کړ، خو افغانان د خپلې ژمنې سره سم پر شا نه ولاړله او د خپل ځای څخه ونه ښورېدله. په دغه وخت کې احمدشاه د خپل یو فرد څخه وغوښتل چې کلابند سوو ته پیغام ورسوي. پیغام وړونکي په خپل ټول قوت سره داسې چیغه کړله: زموږ احمدشاه وایي چې موږ ستاسو په غوښتنه دلته راغلي یو. دومره مقاومت د څه لپاره دی؟ خبره دې ځای ته رسېدلې ده چې تاسې وتلی نسئ او موږ تللی نسو. جګړه بنده کړئ او خپلو مشرانو ته زموږ دغه پیغام یوسئ او ځواب یې راوړئ. د دغه پیغام په رسېدو سره امیر خان او بهبود خان په چرت کې وه. هغوی فکر وکړ چې نه میاشتې کېږي چې موږ هره ورځ جنګ کوو. د شارخ څخه مو پرله پسې د مرستې غوښتنې وکړې، خو هیڅ شی لاسته رانغی. په دغه پیغام سره دی سوله غواړي، څرنګه چې نور نو زموږ افراد د تجهیزاتو پرته کلا ساتلی نسي. دا به مصلحت او سیاست وي چې سوله وکړو. نو په دې ډول سره دوی د سولې پیغام واستوي. کله چې افغانانو د امیر خان او احمدشاه ترمنځ د پیغامونو د تبادلې له امله د هرات متابعین له دفاع څخه لرې ولیدله، نو د شپې د تیاره غونې څخه په استفادې سره د غونډۍ له اړخه څخه د کلا دیوالونو ته پورته سوله او د هغې پوځونو او سنګرونو ته ورننوتله. هراتي سربازانو د دوی د غږ په اورېدو سره هماغې خواته وځغستله چې افغانان وشړي. دوی لا په دې کار بوخت وه چې نور زیات شمېر افغانان د زینو په وسیله باندې راورسېدله او جګړه پیل شوله. په کلا کې دننه د ګډوډۍ د پیدا کېدو له امله یو شمېر افغانانو د دروازې دفاع کوونکي ژر بې وسلې کړله. په دې ډول ټول پوځ ښار ته ورننوتی او ټوله ښار یې ونیوی. امیر خان د ارګ څخه د هرات د سقوط ننداره وکړه. د تصمیم ونیوی چې د وروستي ځل لپاره خپله هڅه وکړي او په همدې سبب یې خپل افراد راټول کړله او د ښار شاوخوا ته یې ورکښته کړله. خو دغه هڅه بې فایدې وه. دغه عسکر د مخ د خوا څخه درانیانو او د شا د خوا څخه هراتیانو په زیات شمېر تباه کړه او دوی مجبور سوه چې راستون سي. احمدشاه تر دغه وخته پورې د کلا څخه د باندې اړولې وه او امیر خان او بهبود خان د زاریو لپاره د ده حضور ته ورغلله او د خپل تېر عمل لپاره یې د بخښنې غوښتنه وکړه. احمدشاه هرات د خپلو قلمرونو سره یو ځای کړ او درویش علي خان هزاره ته یې د هغه ځای د حکومت چارې وروسپارلې. په دې ډول د ابدالیانو اصلي ټاټوبی د نورو افغاني ولایتونو سره یو ځای شو او د افغاني سیمو یووالی یې د یوه افغانستان د جوړولو لپاره بشپړ کړ. د هرات د نیولو وروسته احمدشاه د مشهد او نیشاپور په فکر کې ولوېدی.
نږدې 12,000 هوسا سپاهیان چې د هرات د کلابندۍ لپاره راغوښتل سوي وه راورسېدله او د ده د قواو سره یو ځای سوله. دا وخت په مشهد کې ګډوډي روانه وه. ړوند شارخ د داسې شخص په توګه ګڼل کېدی چې شتوالي او نشتوالي یې یو و. د ده وفادار او کلک جنرال یوسف علي چې د هرات د ژغورلو لپاره تللی و او ورپسې بیا ژر د خپل واکمن د مرستې لپاره ستون سو او هم دا وخت میر عالم خان د مشهد واکمن و. کله چې د نیشاپور د کلابندۍ تیاری ونیوله نو په دغه وخت کې دته د احمدشاه په وسیله باندې د هرات د سقوط او په مشهد باندې د هغه د برید څخه خبر ورکړل سو. د نیشاپور فعالیتونه وځنډول او ژر د مشهد لور ته راغی چې د افغانانو د وړاندې تګ مخه ونیسي. د مشهد سنګرونه یې ترمیم او خوراکي شیان یې ورته برابر کړله او کوم وخت چې د خپلو باوري اوسېدونکو په دفاع کې یقین راغی نو د مشهد څخه ووتی او تصمیم یې ونیوی چې د امکان په صورت کې په هرات باندې برید وکړي. احمدشاه 15,000 تنه انتخابي افغاني پوځ د پوپلزي جان خان په قومنده باندې چې د بلوچستان مشر میر نصر خان ورسره مرسته کوله مشهد ته ولېږي. جهان خان په میر عالم خان باندې برید وکړ او هغه یې حق پک کړ. کله چې میر عالم خان د دغه ټکان څخه بیا په صد راغی نو یې په ډېره زړورتیا سره د شا لخوا په درانیانو باندې ګزار وکړ او هغوی پر شا وتمبوله. کله چې د کلات نصر خان په میر عالم خان باندې سخت یرغل وکړ نو درانیانو خپل موقف بیا لاسته راوړ. نصر خان په خپلو 3,000 سرتیرو باندې په پارسیانو باندې چپاو راوړ او هغوی پر شا بوتلله. په دغه جګړه کې میر عالم خان ووژل سو او پارسي پوځ تیتو پراک سو. احمدشاه ډیر ژر د خپل پاتې پوځ سره و دغه ځای ته راورسېدی او د یوې سترې قوې په مشرۍ د مشهد لور ته وخوځېدی. بل مهم ځای هغه کلا وه چې د میر عالم خان ورور د میر معصوم خان په لاس کې وه. د لږ ساتونکي درلودل خو په دې ډاډه و چې ورور به یې د مخه ده ته لا د ملاتړ لپاره قوې وراستولې وي. په دې سبب د خپل استحکامات او مورچلونه ټینګ کړي وه. احمدشاه کلا بنده کړله خو کلابندي دومره اوږده نه سوله. معصوم خان د خپل ورور د وژل کېدو د خبر په اورېدو سره د مقاومت ټولې هیلې د لاسه ورکړلې او د سولې هڅه یې وکړله. احمدشاه د خپل حضور ته راوبالي او هغه د کلا کیلي ورکړله او تسلیم سو. ورپسې احمدشاه د مشهد لور ته وخوځېدی او هغه یې کلابند کړ. فارسیانو په چت او پراک توګه د ښار څخه دفاع وکړله او څو افغاني حملو ته یې ځواب ووایه خو افغانانو کلابندي سخته کړله او ښار یې ناامیده کړ. بالاخره شارخ د کلابند کوونکو مخې ته ورووتی. احمدشاه په ډېر مهربانۍ سره د ده استقبال وکړ او د هغه سره موافقه وکړه چې د ده تر سیاسي څارنې لاندې به په دې شرط مشهد پاچا واوسي چې یوه زیاته اندازه پیسې ده ته ورکړي. دغه راز د ده د کهول یعنې درانیانو هغه غړي له بنده وباسي چې د نادر د مړینې پر وخت د شارخ په لاس کې بندیان وه. شارخ د خدای څخه همدا غوښتل نو یې د احمدشاه د شرایطو سره په اسانۍ موافقه وکړه. کله چې احمدشاه د خراسان د چارو په تنظیم لګیا و د فتح علي خان زوی محمد حسین قاجار په استراباد کې خپل سر راوچت کړ. دغه ځای د ده د کورنۍ ټاټوبی و او ټول مازندران د ده واکمنۍ ته غاړه کېښودله. احمدشاه له دې څخه بیرېدی چې نه بایده په راتلونکي کې به محمد حسین د ده تنظیمات په خراسان کې ګډوډ کړي. نو د شاه پسند خان په مشرۍ یې د افغاني پوځ یوه برخه په مازندران باندې د برید لپاره واستوي او احمدشاه په خپله د اصلي پوځ سره د نیشاپور لوري ته وخوځېدی. دا وخت د نیشاپور سیمه د جعفر خان په نامه یو تن د خوا څخه اداره کېدله. په داسې حال کې چې د مرکز کلا د شارخ د پلوي د حسن خان د زوی عباس قلی خان په لاس کې وه. عباس قلی خان د کلا د تسلیمېدو څخه ډډه وکړه. د یوازې 2,000 سپاره ساتونکي درلودله. نوموړي د خپل اکا حاجي سیف الدین خان سره سلا وکړله او هغه ده ته دا سپارښت وکړ چې لږ تر لږه تر ژمي پورې صبر او مقاومت وکړه. د ژمي واوري او زیات ساړه به وکړای سي چې افغانان پر شا پسې واخلي. اکا او وراره سخت مقاومت ته لاس واچوي او په دواغو یې ځانونه د یو بل سره مخالف وښودله. د احمدشاه سره په دومخۍ باندې پیل وکړ. دی په دې تېر ایستل سو چې فعالیت ته لاس وانهچوي. په داسې حال کې چې عباس قلی خان د ښار استحکامات پیاوړي کوله. سیف الدین د دې لپاره چې په پلمه باندې وخت تېر او اوږد کړي نو یې د احمدشاه سره مذاکرې پیل کړلې او ده ته یې یو لیک واستوي چې داسې پکښې لیکل شوي وه
ما په خپله په هغه ورځ خپله وسله پر مځکه کېښودله چې تاسو دلته راورسېدلاست، خو د عباس قلي خان په سرزورۍ باندې چې د جنګ نیت لري غلبه کول یو څه وخت غواړي. احمدشاه د دغه سپېژلي حاجي په اخلاص باندې د باور کولو پر اساس یوازې د سیمې په کلابندۍ باندې اکتفا وکړه. حاجي دغسې خبرو او چلند ته دومره اوږدوالی ورکړ چې د نیشاپور هلاکوونکی ژمی د خپلو ټولو سختیو سره راورسېدی او مخکې له دې چې افغانان خپل سنګرونه پرانیزي د زیاتې واورې اورېدو او د زیرمو د برابرولو کمزورتیا د دوی ستوني ته راورسېدله او دا ممکنه نه وه چې د پټنځای پرته کلابندۍ ته دوام ورکړي. دا وخت خبر راورسېدی چې د احمدشاه د پوځ هغه ټولګۍ چې د شاه پسند خان تر حکم لاندې وه په مزینان کې چې په ایران کې وه سخته ماتې خوړلې ده او د پارسیانو د خوا تقریبا نابود سوي دي. کله چې محمد حسین خان قاجار د مازندران په لور د شاه پسند خان د وړاندې تګ څخه خبر سو، نو عیسی خان کرد او حسن خان قاجار یې د ده د مخې د بندولو لپاره واستوله. هغه جګړه چې د دوی ترمنځ په مازینان کې پیښه شوله، شاه پسند خان د زیاتو تلفاتو په ورکولو سره ماته وخوړله. دا ویره هم موجوده سوه چې د خراسان خانان به د دباندې خوا څخه پر احمدشاه باندې برید وکړي. بالاخره احمدشاه د یو یرغل تصمیم ونیوی، د خپل توپونه ور وړاندې کړله او په سنګرو کې یې ډزې پیل کړلې. د ښار د شمالي خوا څخه یوه لاره خلاصه سوله، خو مخکې له دې چې افغانان هلته ورسېږي هغه ځای ټول تیاره و. د شپې په مهال دفاع کوونکي په یوه کنده کې سره راغونډ سوله او د خلاصه سوي لارې پر مخ یې ژورې څاګانې وایستلې او د هغوی سرونه یې په خځلو باندې وپوښله او په دې څاګانو کې کسان کښېنستله چې افغانان پر شا باندې وتمبوي. لکه چې هیله کېدله په سهار کې د وخته له افغانان د کندې لوري ته راوړاندې سوله. په سلګونو افغانان وڅاهونو ته ولوېدله او همدا وخت دفاع کوونکو ډزې پیل کړلې. جګړه تمامه ورځ روانه وه او د غرمې وروسته یو شمېر افغانانو د کندې سره نږدې برجونه ونیوله. احمدشاه د هغوی د مرستې لپاره 200 اوښان سپاره ورواستوله. پارسیانو پر دوی باندې د توپونو ډزې وکړلې. دا وخت والي جعفر خان په یو ګولۍ باندې ولګېدی او هغه مړ سو او د ده د وینو څاڅکې د عباس قلي خان پر مخ باندې او سر باندې وپرې سوله. سره له دې چې عباس قلي خان یو 18 کلن زلمی و، خو د یوه سخت سرتیري خوی یې درلودی. ده په کرارۍ سره خپل لمونځ خلاص کړ او ورپسې هماغه ځای ته منډه کړله چې جعفر خان مړ پروت و. د پارسي جنګیالان وهڅوله او یو شمېر انتخابي افراد یې د برجونو د خوشي کولو لپاره واستوله. افغانان د هغه ځای څخه وشړل سوله او زیات شمېر ټوټه ټوټه سوله. پاته یې څاګانو ته وغورځول سوله. ورځ د افغانانو په زیاتو تلفاتو سره چې د مړو شمېر یې 12,000 تنه اټکل کېدلی سوی پای ته ورسېدله. داسې خبر ورسېدی چې د خراسان ځینو خانانو د نیشاپور د خوشي کولو او ژغورلو لپاره یوه ستره قوه غونډه کړې ده. نو پر دې اساس احمدشاه د خپلو راتلونکو پلانونو په باب لا هم شکمن و. احمدشاه له دوی سره د مقابلې تیاری ونیوی. په دغه وخت کې کلابند سوو د ښار څخه په کلابندۍ کوونکو باندې سخت برید وکړ. د دواړو خواو یعنې د خانانو او ښاریانو برید ستومانه او یخ وهلي افغانان په بشپړه توګه پر شا کړله او احمدشاه دې ته اړ سو چې په بیړه سره راستون سي. خیمې، بارونه، وسایل او توپخانه مجبوراً پرېښودل سي او یو زیات شمېر افراد او بار وړونکي ژوي د لارې پر سر له منځه ولاړله. ساړه دومره زیات وه چې د احمدشاه په لښکر کې ځینې کسان د یخ له امله مړه سوله. دغه د دوی هرات ته راتګ دومره ستونزمن او په یخ موسم کې و چې ځینو کسان د یخ د شدت له امله د ځان ژغورلو په خاطر باندې مجبور و چې د خپلو اوښانو خېټې ورسري کړي او د هغو دننه په کمپله کې ځان راونغاړي او د شپې لخوا په هغه کې ځای ونیسي. کله چې به یوه کمپله سړه سوه نو په بله به ننوتی. د دغه مقصد لپاره د لمر لوېدو څخه تر لمر ختو پورې 11 څاروي ووژل سوله. او داسې ویل کېږي چې د احمدشاه پر پوځ باندې دومره یخ زیات و چې کله هرات ته پاته سوي کسان راورسېدله نو یوازې د اسکلیټ په څېر باندې معلومېدله. نو دغه شاتګ او هرات ته راستنېدل دومره ستونزمن او په سخت وخت کې وه. خو بیا هم احمدشاه بابا د دوی د مورال ساتلو او د جګړې د ګټلو لپاره دوی هرات ته راورسوله. احمدشاه هرات ته د رسېدو سره سم دا درک کړه چې د دغه ځای والي درویش علي خان شخصا د ده پر ضد په دې خیال یوه دسیسه طرحه کړې ده چې د درانیانو د خونو په کنډوالو باندې د خپل قدرت ماڼۍ ودانه کړي.
ده دا ډېر زیان رسونکی وګڼله چې کله دی کندهار ته ولاړ سي د ده په غیاب کې نوموړی په هرات کې آزاد پرېښودل سي. نو احمدشاه غوښتل چې تر ممکنه حده د مخه ځان کندهار ته ورسوي. په دې اساس د درویش علي خان د نیولو او بندي کولو امر یې صادر کړ او د هغه پر ځای یې تیمور میرزا وټاکئ. د هغه څخه وروسته دی د کندهار پر لور راوخوځېدی او د 1950 کال په پیل کې دلته راورسېدی. د یوه نوي پوځ برابرول په کلکه پیل سول، څرنګه چې د میر منو لخوا پیسې را رسېدلې نه وې او احمدشاه بودیجې ته فوري اړتیا درلودله. نو د خپل منشي راجا سکجیون لاهور ته ولېږئ چې د هغه څخه د 4 محلو باج ترلاسه کړي. لکه چې پوهېږو دغه محلې د پخواني والي نواب نصرخان تر ادارې لاندې وې. نواب ډېر ژر خاین وختئ او په ډیلي کې د میر منو د سیالانو سره متحد شو. صدر اعظم صفدر د پخوا راهیسې دې موقع ته انتظار و چې د ملتان او لاهور د والي قدرت راکښته کړي. د ناصر خان د خپل لاس د عالیه په توګه تیار ولیدی. شاه نواز خان ته د ملتان د ولایت سند ورکړل سو او هماغه لور ته یې ولېږئ چې دغه ولایت په زوره ترلاسه کړي. د بلې خوا احمدشاه ته د ټاکل شویو محلونو مدیر ناصر خان دې ته وهڅېدی چې په سیالکوټ کې پوځونه راټول او د امکان په صورت کې د لاهور ولایت د منو څخه ترلاسه کړي. منو د ناصر خان د خیالاتو د مخنیوي لپاره هڅه وکړه چې د ناصر خان سره ملګرتیا وکړي، خو ناصر خان د جنگ تیاری ونیوی او منو مجبور سو چې د جګړې په ډګر کې د ده سره مخامخ سي. اوس نو دا ډیره ګرانه وه چې منو ټول لګښت او تاوان د خپلې خزانې څخه واخلي او احمدشاه ته یې واستوي، ځکه چې ناصر خان په خپلو پوځي تیاریو باندې بودیجه ټوله برباد کړې وه. راجا سکجون په لاهور کې د ژمنه سوي مقدار د ترلاسه کولو لپاره دا وخت سختې خبرې د خولې څخه ویستلې. دغو خبرو د نواب او د وزیر کرامل احساسات زیانمن کړه او وروستي کس وویله تر څه وخت پورې به موږ دراني ته باج ورکوو، موږ د هغه څخه په قوت کې څه کم نه یو. دا هماغه احمدشاه و چې وخت زما د بادار نواب له خوا څخه یې ماته وخوړله. په دغو خبرو کې عجین بیګ ور ولوېدی او ویې ویل هغه څه چې 2 کاله وړاندې منل سوي وه لږ تر لږه اندازه پیسې وې او هغه بیرته خپل هېواد ته ستون سو. د زغمل سوو کړاوونو او بدمرغیو څخه د رغېدو او د یو هوسا نوي پوځ په برابرولو سره احمدشاه په خراسان کې د خپلې وروستۍ ماتې د سپکاوي د جبران لپاره د 1941 کال په سر کې د کندهار څخه وخوځېدی. دته دا معلومه وه چې په لومړۍ کلابندۍ کې د ده د ماتې علت د کلابندۍ د سترو او درنو توپونو نشتوالی و. نو له دې امله ټولو سپرو سرتېرو ته یې هدایت وکړ چې هر یو تن دې 12 پونډه اوسپنه په خپله د توپ د غالب په تیارولو سره او په هدف باندې د ګزار په غرض باندې د ګولۍ جوړولو لپاره ځان سره واخلي. احمدشاه د مشهد کلابندۍ ته له تم کېدو پرته چې اوسېدونکو ته د وروستیو عملیاتو په وخت کې د لمسونو په خاطر باندې باید مجازات ورکړل سوی وای، د نیشاپور لور ته مخامخ وخوځېدی. ښار د ټولو خواو څخه وتړل سو او د هغه کلابندۍ په ډېر قوت سره ټینګه سوله. لومړی میاشت په دغه ځای کې د یو توپ د غالب جوړولو، سوري کولو او پر ګاډۍ باندې د هغه د سپرولو لپاره تېره سوله. دلته نو احمدشاه یو دومره ستر توپ راوړی و چې د 6 هندي منونو یعنې 472 پونډه په وزن د ګولۍ غورځولو ظرفیت یې درلودی. خوشحال کړ روح د غازی احمد شاه عبید ولسی ولا ترشا د وخت د بلال خوږ اذان دی وطن شملانی د پلار د چګران دی وطن دلبر دی جگر دی جانان دی وطن امید دی ارزو دارمان دی وطن پټو می دورور دی پړو نه دمور شملانی د پلار د چګران دی وطن شملانی د پلار د چګران دی وطن